نن درته داسې مخکښې څېرې در پیژنم چې تل د افغانستان د ورانولو هڅه کړې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د هر څه نه مخکې دوستانو زموږ دغه مطلب تر پای وګورئ. دوی چې تل د پردیو د لاس لاندې کار کړی او غلامان دي، تل د دې ملت په وینو بازي کړې او تر اوسه پرې ماړه شوي هم نه دي او تر اوسه همداسې وږي پاتې دي. کله چې د ټول غلامان هلاک نشي او له دې وطنه ورک نشي، هیڅ وخت به مظلوم ملت په آرامه ویده کېدلی نشي. دا هغه څېرې دي چې تل د افغانستان د بربادولو سوچونه کړي دي او تل کوشش کړی چې د دې ملت په وینو همداسې ځانونه ډک وساتي. خو نن تاسو ټولو ته معلومه شوه چې د قاسم سلیماني په وژنه همدا مخکښې څېرې وې چې خپل خفګانونه یې څرګند کړل او له دوی سره یې غم شریکي وکړله. ایران چې تل د افغانستان د ورانولو لپاره هلې ځلې کړې او نه غواړي چې افغانان د سولې په فضا کې ژوند وکړي. خو نن دا معلومه شوه چې دا ټول د ایران غلامان دي او دلته د ایران لپاره کار کوي چې تر څو خپلو هدفونو ته په اسانۍ ورسیږي. یو غني ده چې غمونو ته یې پرېښی ده، تل یې کوشش کړی چې افغانستان د مخ په ترقۍ په طرف بوځي. دوستانو که چېرته مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو لایک او شریک کړئ. چې غواړئ که د دقیقو معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ نو د لمر پریس چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو دوستانو په پاک رب سپارم. الله عمر شاه، خو وخت درته غواړم.